له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریز او ترانزیتي اړیکو د پراختیا په موخه هڅې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې کابل ته د ترکمنستان او قزاقستان د پلاوي له سفر څخه خبر ورکړی. د دې وزارت چارواکي همداشان په راتلونکو ورځو کې د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان ترمنځ د سیمې د نښلېدو او د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا په موخه د یوې درې اړخیزې ناستې له ترسره کېدو خبر ورکوي. هیئت بلندپایه جمهوری ترکمنستان به هدف ادامه گفتگوهایی که میان هیئت امارت اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان در آن کشور به منظور توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور صورت گرفته است وارد کابل شد. قرار است نشست سه جانبه جهت اتصال منطقه‌ای و توسعه تجارت و ترانزیت میان افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در روزهای آینده دایر گردد. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ امیرخان متقي له قزاقستاني پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریز اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر قزاقستاني پلاوي ته له هرکلي وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي همکارۍ مخ پر پراخېدو دي. متقي صاحب وویل افغانستان لیواله دی چې له قزاقستان سره تجارتي راکړه ورکړه پراخه کړي. همداراز د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قزاقستان له سوداګریز رول څخه خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې افغانستان کې د قانونو، ریل پټلۍ او برېښنایي حکومتولۍ په برخو کې پانګونه وکړي. له دې سره مخکې له دې هم د اسلامي امارت چارواکو له ګاونډیو هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګرۍ له پراختیا خوښي څرګنده کړې ده.